نن د اسد 40مه چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له 4مې کلي سره برابره ده. داسې ورځ چې اسلامي امارت یوم الفتح یا د فتح ورځ او د امریکا د اشغال پای ګڼي. له نن څخه ټیک 4 کاله وړاندې د اسد په 40مه امریکا او متحدین افغانستان پریښود او اسلامي امارت له 20 کلنې مبارزې وروسته د دویم ځل لپاره واک ته ورسید. اسلامي امارت خپل بهرنی سیاست متوازن او اقتصادي محور بولي او خپل کورنی سیاست ملي ګڼي. اسلامي امارت په دې 4 کلونو کې د ځینې ستونزو ترڅنګ لوی لاسته هم لري. خو د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت څه ډول دی او د دې هیواد راتلونکی پر کوم لوري روان دی؟ سلامونه. د څېړنې ځانګړې خپرونې ته موزه علم الدین فیضي ښه راغلاست وایم. په دې برنامه کې زموږ ځانګړی مېلمه په پاکستان کې د اسلامي امارت پخوانی سفیر مولوي صاحب عبدالسلام ضیف دی. ضیف صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. کور مو ودان خیر. ستاسو په نظر د اسد 40مه د افغانستان په تاریخ کې کوم ځای او کوم ارزښت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اسد 40مه د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان په اشغال کې تقریبا ټوله نړۍ انوالو وه یا پکې داخله وه. د امریکا په مشرۍ ناټو ورسره د دوی متحدین ورسره اسلامي هیوادونه په لوجستیکي یا په سیاسي لحاظ د دوی سپورټ کاوه او دوی په افغانستان کې د خپل زور ازموینه وکړله او د خپل خوښې حکومت یې غوښتي چې راسي په افغانستان کې د خپل کلتور او د خپل رسم و رواج عملي کېدل یې غوښته په افغانستان کې. خو تاریخ دا ثابته کړله چې په زور باندې کلي نه کېږي او دوی د خپل زور او د خپل قوت او د شتمنۍ سره په خپل ناکامۍ باندې اعتراف وکړي او افغانستان یې پرېښود. کوم عوامل د دې لامل شو چې لویدیځ ماته وخوري او اسلامي امارت بریا ته ورسیږي؟ لامل یې کېدای شي ډېر، خو 2 مهم لاملونه چې زه ویلی شم هغه دا و چې د افغانستان اسلامي امارت چې هغه وخت کې د طالبانو واکمني وه یا د طالبانو غورځنګ و، په خپل سره د دې چې ډېرې دسیسې وې او ډېر د استخباراتي پلانونه وه د ګاونډیو د دبانې څخه د امریکا او د ناټو، خو دوی د خپل اتحاد او خپل وحدت وساتي. دا هغه رمز و چې د دې سبب شو چې دوی نړیوال قوتونو ته شکست ورکړي. دویم هغه داعیه چې دوی درلوده هغه داعیه رښتونې وه. د خدای سره او د ملت سره داعیه دا و چې د الله جل جلاله قانون به په دې مځکه باندې تنفیذي او د ملت سره وعده دا وه یا داعیه دا و چې دوی به د ظلم مخه نیسي او د مظلوم لاس به نیسي او د ظالم لاسنیوی به نه کوي. په دې دواړو کې تر ډېره پورې الحمدلله دوی کامیابه شوي دي. موږ چې ګورو د یو اسلامي نظام نمونه خامخا به نیمګړتیاوې لري، خو د هغوی ته وفاداره دي، غواړي چې دا د خدای نظام په مځکه باندې حاکم شي او د عدالت یا د مساوي عدالت تطبیق د خلکو دپاره اوس موږ وینو د افغانستان کې سړی کولی شي هر ځای ته ولاړ شي، هر ګوټ ته ولاړ شي، ظالم په مظلوم باندې ظلم نشي کولی، د هغه لاس نیول کېږي. هغه انارشي چې په افغانستان کې حاکمه وه، قدرتونه چې د قدرت جزیرې په افغانستان کې جوړې شوي وې او ځواکمن یا زورواکي واکمنان هغه اوس نشته. ټولو دپاره قانون یو دی او د ټولو لاسنیوی کېږي. نو دغه 2 داعیې دا چې وې د داعیو د دوی سره د خدای مرسته او د ملت مرسته دا دواړه وسوله او خدای تعالی دوی کامیاب کړه. دا رمز دی. اما شکست د خارجیانو ګورو نو هغه عوامل ډېر دي. بیا په ټوله کې د اسلامي امارت دغه 4 کلنه واکمنۍ څنګه ارزوئ؟ مثبت اړخونه یې ډېر زیات دي. که موږ وګورو د افغانستان په تاریخ کې چې زموږ دا کوم ژوند دی په مشکلاتو کې راتېر شوی دی. دا 50 کاله چې موږ وینو موږ کوچني راځوانان شولو او بیا دا سپین ږیري شولو. په افغانستان کې موږ د افغانستان په جغرافیه باندې په عرضي تمامیت باندې یو حاکمیت نه درلودی
حاکمیتونه سره ویشل شوي وو او د دې لپاره ډېر زیات کار کېدی شي او فدرالي نظام په افغانستان کې رامنځته شي یا د قدرت جزیه په قدرت کې وساتل شي. دا کار د افغانستان د اسلامي امارت لوی راسته راوړنه ده چې اوس د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت لري. دویم لاسته راوړنه یې دا ده چې خپلې فیصلې په خپله کوي. دا چې ځینې فیصلې به د خلکو دپاره د منلو وي یا به نه وي، نیمګړتیا به لري یا به نه لري، خو فیصله د بل چا په فشار باندې نه ده، د بل چا په فرمایش باندې نه ده، خپله فیصله په خپله کولی شي. غټه لاسته راوړنه چې موږ په افغانستان کې وینو، ټول وخت دلته د وینو سیلابونه بهېدل، هر وخت موږ د مرګونو، د شهیدانو، د وینو د تویېدلو شاهدان، اوس هغه نشته الحمدلله. او څلورم شی چې دلته په افغانستان کې قومي و، ژبني و، سمتي تفرقاتو ته ډېر زیات لمن ویل شوی وه، هغه اوس په ختمېدو دي، نشته. اوس کولی شي د کندهار سړی په بدخشان کې ژوند وکړي، د بدخشان سړی کولی شي په کندهار کې ژوند وکړي، او د هرات سړی کولی شي جلال آباد کې، جلال آباد په هرات کې. نه د ژبې تعصبات شته او نه د قوم تعصبات شته، نه د منطقې تعصبات شته. نو افغانستان د یو ورورګلوي خواته روان دی. بل یو غټه لاسته راوړنه چې سړی ورته وګوري، هغه د افغانستان چې هیڅ هم دا فکر نه کوي چې افغانستان د بېله د خارجانو یا د غرب د سپورټ څخه دلته اداره وکړي یا د نظام جوړ کړي یا دې په مالي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې خودکفا شي. خو دا د 4 کاله دا نتیجه موږ وینو چې د دوی بېله مرستو او د دوی د مستقیم فنډ چې په نظام ته ورکړي یا عسکرو ته معاشونه ورکړي یا نظام ته ورکړي یا غیر دغه کومکونه چې بشري کومکونه دي، دغه څه پرته نظام خپل ځان چلولی دی، بلکې تقویه شوی دی. اقتصادي پروژې، غټې لویې پروژې دا دي، لکه د ټاپې پروژه روانه ده، د کاس آذر پروژه ده په جریان کې ده، د خوشتېپې پروژه ډېره لویه پروژه ده روانه ده، او په ټولو سړکانو باندې چې د وصال نقطه جوړوي یا ولایتونو ولسوالیو ټولو سره مښلي، په هغو ټولو کې کارونه روان دي او ډېر په بیړه باندې روان دي. په ښارونو کې موږ د هغه بېلګې وینو چې اقتصادي کارونه په رشد کې دي، فابریکې و، د خلکو سرمایه ګزاري و، د خپله د افغانانو د افغانستان د خلکو سرمایه ګزاري په افغانستان کې ډېره شوې ده. په هر سکتور کې چې وګورو ډېره زیاته شوې ده. کېدای شي د هغه بین المللي سرمایه ګزارۍ ته یو لاره هواره کړي، خو رسمیت په هغه کې خنډ دی تر اوسه پورې، مګر سرمایه ګزاري ډېره شوې ده او اقتصادي رشد دی روان شوی دی. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه، ځکه هغه وخت کې چې امارات راتلی بانکونه تقریبا لوټ شوي وو، د خلکو سرمایه لوټ شوي وي، ملي سرمایه چې په بانکونو کې نه وه. دا یو لوی چلنج و چې څنګه کولی شي چې دوی د ملت سره په داسې یو حالت کې مخ شي چې هېڅ شی نه او د صفر سره شروع کړي. نو د صفر سره شروع تر اوسه پورې ډېر پرمختګونه شوي دي. هغه وخت کې د خلکو پیسې هلته کنګل وې، نه شو دوی ورکولی، پیسې نه وې په بانکو کې. اوس خلک کولی شي د بانکونو سره په نورمال شکل باندې معامله وکړي. بلې په بهرني سیاست کې د امارت لاسته راوړنې څنګه ارزوئ؟ بهرنی سیاست تر ډېره پورې په ستراتیژۍ پورې اړه لري چې یوه قوي سیاسي ستراتیژي د ملک جوړه شي. زه خپله ما ډېر وخت د دې وړاندیز هم کړی و او مشوره چې چا راسره غوښتې هم یې ورکړې ده چې په ستراتیژي باندې، په خاص ستراتیژي باندې کار وشي. حتی زموږ د افغانستان شرایط چې وګوري او زموږ دغه د جغرافیې موقعیت چې موږ په کومه سیمه کې او د دنیا کومې دلچسپۍ د دې ځای سره دي، او دغه یو نقطه ده چې دلته دغه تقابل د نورو قوتونو چې اوس ځینې نوي راپورته کېږي او ځینې پخواني قدرتونه دي، د هغوی تقابل په دې منطقه کې څنګه رفع کولی شو، د هغه دپاره یو قوي سیاسي ستراتیژي پکار و. حتی داسې یو ستراتیژي پکار ده چې هغه دپاره ډېر پاخه مغزونه او ډېر پخې تجربې والا خلک او متخصصین او ټول وخت باید ناست وي. د دې لپاره یو کمیټه چې په ټولو مشکلاتو باندې باید هر وخت خبره وکړي او د دوی هم د هغه فعالیت د هغه دنده وي او په دغه باندې کار وکړي. یعنې په اوس یې نه لري امارت اسلامي دغه ډېره پر چې ماته معلومات شته دغه شان یو متخصصه قوه موږ نه لرو چې په ټولو ستراتیژیو باندې د کار وکړي او پوه دي وي او د دنیا څخه د معلومات ولري، د دنیا د اقتصاد او د هغوی د نظامونو، د هغوی د قوتونو، د هغوی
د حساسیتونو، د هغوی د غوښتنو، د هغوی د تشویشونو، د هغوی سره بیا په یو نورمال تعامل باندې کار کول دغسې ماته معلومات نشته، خدای دې وکړي چې خو دغه یو ضرورت دی او اوس هم باید جوړ شي. نو زه ویلی شم په مجموع کې چې سیاسي لپاره په انفرادي شکل باندې وزارتونو افرادو ډېر زیات کار کړی دی، خو دا چې تر اوسه پورې موږ لږ نتیجه لیدلې ده. باید څه ووایي ځکه افغانستان یو خپلواک هېواد دی، حق لري چې په ملل متحد کې خپله چوکۍ ولري، په دنیا کې خپل سفارتونه ولري، د ملت نمایندګي هغه خلک وکړي چې د ملت واقعي نمایندګي کولی شي. خو موږ په دنیا کې خپله نمایندګي تر اوسه پورې په ډېرو هېوادونو کې نه لرو. بله لکه څنګه چې اشاره دې ورته وکړه ملګرو ملتونو ته تر اوسه افغانستان یا اسلامي امارت ته دغه څوکۍ نه ده ورکړې. لامل یې څه ده؟ ملګرو ملتونه له افغانستان په ځانګړې توګه له اسلامي امارت څه غواړي؟ ملګري ملتونه به خپله خواستې کېدای شي شریک کړي وي چې هغه زما په نظر بهانې دي. ځکه د بشري حقونو موضوع ده یا د ښځو موضوع ده یا د تعلیم موضوع ده، ځینې شیان دي چې هغه د خپله د افغانستان داخلي موضوع ده. په دې کې د ملل متحد حق هم نشته چې دوی لاسوهنه وکړي او د دوی فرمایشات چې هغه غیر قانوني دي، د دوی دخالت په داسې موضوعات کې غیر قانوني دي. خو دا زه د بهانې په شکل باندې بولم. غټ مشکلات دا دي چې د افغانستان سره د لویو قدرتونو په دنیا کې پوره تعامل نشته او ملل متحد هم د هغوی څخه تشکیل شوی دی او هغوی تنجې ته ګوري. که موږ د امنیت شورا وګورو چې دننه په ملل متحد کې امنیت شورا ده، نو په هغې کې هغه لوی قوتونه چې دي هغه تر اوسه پورې د اماراتو سره تعامل داسې تعامل نه لري چې هغه متقابل احترام پکې موجود وي یا د بالمثل تعامل یې هغه نه لري. نو ملل متحد نفوذ په ملل متحد کې د هغوی دی، لکه امریکا د انګلستان د فرانسه ده او دغسې په غرب کې نور دي چې په امنیت په شورا کې داخل نه دي، ایټالیا پکښې ده او جرمنۍ پکښې دي، د حقوقو د بشر او د حقوقو طرفداره خلک دي، د هغوی ډېر نفوذ په دې شیانو کې شته. زه فکر کوم چې کېدای شي ملل متحد هغوی سره متاثر وي. بله ولې روسیه لومړی هېواد شو چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، اما لویدیځ امریکا او نور هېوادونه تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندلی؟ مشترکات د روسیې د دغه منطقې سره دا تر نسبت د امریکا او تر غرب ډېر دي، ځکه یو دا دی چې موږ د دوی سره که په ګاونډ کې مستقیم نه یو، خو د دوی د پولو سره د دوی د نفوذي حکومتونو یا مملکتونو سره په سیمه کې یو. نو دا د دوی دپاره ډېره مهمه ده چې دلته د دوی دپاره د دوی ګټې او د دوی امنیت او د دوی معلومات ټوله د دې خوا څه تشویش ونه لري. دا یوه مسله ده. بل په اقتصادي لحاظ باندې هم دلته روسان غواړي چې هغه ساحه چې پخوا په شوروي اتحاد کې دوی درلوده د نفوذ ساحه او هغه د نفوذ ساحه اوس هم پراخه کړي، خو په هغه شکل به نه چې د اشغال په شکل کې وي یا د استعمار په شکل کې، بلکې په یو اقتصادي او سیاسي پوښښ لاندې راولي. حتی کېدای شي استخباراتي پوښښونه په دې کې راشي. یو بل شی چې د روسانو دلته تقدم دی هغه دا دی چې دوی په د افغانستان په خپلواکي کې چې د انګریزانو په استعمار کې کله امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي، اول روسان په رسمیت پېژندل، هلته هم دوی تقدم کړی و. نو زه دا ویلی شم چې مشترکات د روسیې د افغانستان سره، تعلقات د روسیې د افغانستان سره نسبت تر غرب ډېر دي، دا یې وجه کېږي. مننه. خپرونه دوام لري خو له لنډې دمې وروسته. د خپرونې دوام. ضیف صاحب، اوس مهال له ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان اړیکې څنګه ارزوئ؟ افغانستان د ټولو هېوادونو سره بالمثل او د متقابل احترام اړیکې غواړي. د ګاونډیو سره هم غواړي، د نړیوالو سره هم غواړي، د پاکستان سره هم غواړي. بیا د پاکستان سره مشترکات ډېر دي، تجارتي مشترکات مو شته، پوله مو په مابین کې شته، امنیتي مشترکات مو سره ډېر دي، حتی قومي مشترکات ډېر سره لرو. نو نه پوهېږم چې ولې په داسې یو حالت کې چې افغانستان اوس تر هر وخت ودې ته محتاجه دی چې
کومک ورسره وشي، مرسته ورسره وشي، تساهل ورسره وشي. هلته شدت روان دی. د مهاجرو موضوع هم داسې په شدت باندې روان دی. تجارت کارونه د انتقال او د ترانزیت ټکني سوي دي تر یو ځایه پورې. دا هغه څه دي چې د افغانستان پکې تاوان به یي یو څه، خو د دوی هم پکې تاوان دی، ځکه دلته چې څومره د پولو کې تساهل راځي او غوندې اقتصادي پیاوړتیا راځي. که موږ د غرب یا د اروپا مثال راواخلو، یو وخت کې هلته دا تشنجات ډېر وو او مشکلات وو، خلک په پاسپورټو باندې تله، تجارت پکې ټکنی وو، د پولو مشکلات یې درلوده، د مځکو مشکلات یې درلوده، ژبني وو، سمتي وو، قومي وو، مذهبي، ټول مشکلات پکې وو. خو هغوی دا درک کړله چې اقتصادي رشد او پرمختګ بې له دې چې مشترکات ډېر نشي کېدلی. دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې په یو پاسپورټ باندې حتی دوی په خپله نه بلکې یو بل څوک چې هلته ځي په یوه ویزه باندې په ټول اروپا کې ګرځېدلی سي، ژوند کولی سي، تجارت کولی سي، معامله کولی سي. سهولت ورته بیخي زیات دی. د پولو درک یې نه معلومېږي، سره یو هېواد څه بل ته اوړي نه پوهېږي چې بل ملک ته رالي. دوی ته سهولت راغلي، غونې پرمختګ هم پکې شوی دی. زما په نظر که افغانستان سره نور هېوادونه هم داسې تساهل راوړي او مشترکات ډېر کړي، نو دا د ټولې سیمې په ګټه ده. او که تشنج څومره زیاتېږي، دا د افغانستان هم پکې ضرر ویني، خو دوی هم پکې ضرر ویني، په ګټه نه دی زما په نظر. بله. تاسې د اسلامي امارت په مخکنۍ دوره کې پاکستان کې هلته سفیر پاتې شوی یاستئ او پاکستان سره البته ښه بلد یاستئ. په تېره دوره کې پاکستان لومړی هېواد و چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده، اما ولې دا ځل تر اوسه په رسمیت نه ده پېژندلی؟ هغه وخت کې کېدای شي داسې حالت هم نه و لکه دا اوس چې، ځکه افغانستان کې چې کوم د امارت دوم وار راتګ دی، دا ډېر پخته و تر نسبت تر پخوا پورې. یو خو دا و چې د افغانستان د سرنوشت سیاسي پرېکړه افغانانو په خپل لاس کړې ده، په دې کې د چا دخالت نه و. او د افغانستان په آینده او په اوسني حالاتو د پوهېدلو او هغه درک کولو د مشکلاتو او د حساسیتونو په درک کېدو کې تجربه تر پخوا ډېره زیاته وه. او بل هغه د پاکستان چې خلاف المفروض ځینې شیان دلته راغلي دي، هغه دا دي چې پاکستان یو بل فکر کوي. هغه وخت کې د امریکا د خوا هم دا تمه ورکول سوې وه، د غرب د خوا هم دوی سره دا لېوالتیا وه چې افغانستان د دوی د نفوذ یوه ساحه وګرځېږي. حتی په دې باندې هم فکر سوی و چې هغه تخنیکي وسایل چې په پاکستان کې دي یا کارېږي، خاصتا د عمیقو هغه سوفیسټیکیټډ ټکنالوژي چې هلته ده، هغه د طول لحاظه په پاکستان کې کامل و، مګر د عرض لحاظه د جغرافیې وسعت غوښتي. دا دلچسپي لا د دوی سره وي. د دې وروسته د دوی مارکیټ چې په منځني اسیا کې دوی مارکیټ ولري او دوی به رفت آمد ولري او هغه به د دوی په اختیار کې دا خلاف المفروض په نوي دغه کې راغلی دي. او دوی کېدای شي عامل هم دا وي چې دوی تر ډېره پورې په دې کې دلچسپي وانخیسته چې افغانستان په رسمیت وپېژني، او د رسمیت د موضوع څخه دوی یو د فشار د آلې استفاده وکړي. زه فکر کوم دا علت دی. که ورته سوال ته راسو، په تېره دوره کې پاکستان ورسره سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده، خو اوس کوم خنډونه دي د دغو هېوادونو یا په د اسلامي امارت لخوا کوم خنډونه دي یا د هغوی لخوا کوم خنډونه دي چې دوی په اسلامي امارت په رسمیت نه پېژني؟ په رسمیت پېژندل تر ډېره پورې د دغو هېوادونو چې تاسو یې نوم اخلئ، دا د امریکا سره تړلي دي. موږ که په عربي هېوادونو کې وګرځېږو، نو د دوی اقتصادي سل یا کرنسي د هېوادونو حتی د ډالر سره تړلې ده، اقتصاد یې د هغوی سره تړلی دی. په سیاسي امورو کې د هغوی تندي ته ګوري. په تېر امارت کې د امریکا د طالبانو سره یا د امارت سره ستونزه نه وه.
تر ډېره پورې نه داسې زموږ هغه وخت سفرونه امریکا ته کېدل، خارجه وزیر هلته ولاړی، نور هیئتونه به تلله، هلته به کار کېدی، نمایندګي یې درلوده، مشکل نه و. اوس د امریکا سره زموږ مستقیم ټکر و او امریکا د دې ځای په شکست باندې وتلې ده. نو چې تر څو امریکا تندی دوی ته ونه برېښېږي یا سګنل ورنه کړي، زه فکر کوم دا مشکل کېدای شي یو وخت دا کار وشي، خو هغه وخت به د امریکا هم کېدلی شي د دې سره دلچسپي ولري. کېدای شي همدغه عامل نور داسې عوامل نشته، ځکه د دوی سره ډېر زیات کوشش شوی دی چې ډیپلوماسي ورسره فعاله شي، ملاقاتونه ورسره وشي، بالمثل تعامل ورسره وشي، خلک ورغلي دي، خبرې ورسېدلي دي، مکتوبونه ورسېدلي، ناستې ورسره شوي دي. بل داسې یو شی نشته چې سړی ووایي چې دغه نو خنډ دی، ځکه دوی د افغانستان سره نه کوم تشویش لري، نه د افغانستان د دوی په ضد باندې څه کېږي، نه په اقتصادي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په نظامي لحاظ، نه په امنیتي لحاظ دوی ته کوم مشکل شته. خو مشکل دا دی چې دا یوازې د افغانستان موضوع نه ده. که موږ د فلسطین موضوع ته وګورو نو د دوی خاموشي ته وګورو، دا یوازې د امریکا دپاره دی. له 4 کلونو وروسته د لویدیځ او د امریکا په وړاندې د اسلامي امارت بهرنی سیاست اوس هم په لومړیتوب کې د امریکا او لویدیځ هېوادو دی؟ زه فکر کوم هغوی د لومړیتوب په حد کې نه دي. که وایي دا کار کېدای شي په کامله توګه مخکې شوی وای. هغه لومړیتوب چې غرب یا لویدیځ هېوادونو افغانستان ته ورکاوه په هغه وخت کې چې دوی دلته وه، هغه اوس نه ده، کېدای شي په درېیمه کټګوري کې هم اوس نه وي او کرار دا پسې سړېږي. هلته د دوی دلچسپي وه، هلته دوی غوښتله چې دلته خپل فرهنګ و، خپل کلتور و، خپل حکومت، حتی استخباراتي شبکې دلته فعالې او دا منځکه د ستراتیژیک نقطې په حیث باندې دوی د ځان سره وساتي او دلته دوی مصارف هم کول، وینه هم تویېدل، قرباني هم کول. نو هغه دلچسپي اوس هغه مقصد نشته دلته، نو دلچسپي هم ورسره نشته. خو البته د دې دپاره چې دغه منطقه د جغرافیې په لحاظ باندې ډېره مهمه ده. دلته موږ سره ایران پروت دی، هاخوا ته روسانو سره دوی مشکل دی، دلته د چینایانو سره مشکلات شته. دا مهمه ده چې دغه نقطه کې دوی مطمئن دي، په دې منطقه کې مطمئن شي. حتی زموږ لپاره هم دا ډېره مهمه ده چې موږ مطمئن یو. موږ که وګورو د دویم جنګ جهاني، اول جنګ جهاني ته چې وګورو، افغانستان د هغوی څخه په امن کې پاتې شوی دی. علت دا و چې افغانستان یو نافیایل سیاست درلودی او موږ کله افغانستان هر طرف ته یا شرق ته یا غرب ته میلان کړی دی، هغه وخت کې خراب شوی دی. نو موږ ته هم دا ډېر مهمه ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو نافیایل ستراتیژي د افغانستان لپاره ولرو او افغانستان د تقابل ښکار ونه ګرځېږي، بلکې د اقتصادي رشد و، د سیاست و، د منځګړیتوب و، د سولې و، د ثبات لپاره یو نقطه وګرځي. بله، لویدیځ او په ځانګړې توګه امریکا په نږدې راتلونکي کې به اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ کېدای شي ویې پېژني، خو د اسلامي امارت څخه هم یو څه کارونه په کار دی چې ویې کړي، د دې دپاره چې هغوی ته هم یو د وړو پزه ورکول شوي. غرب داسې دی سره د دې چې د ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ سره، د ډېرو عسکرو سره، د ډېر قوت سره او د ډېر اقتصادي قوت سره دلته افغانستان ته داخل شوي او دوی شکست وخوړی. دغه شکست د دوی په سترګو کې به پاتې او په تاریخونو کې به دا پاتې تر ډېره پورې. د هغه اګنورول یا د هغه دپاره مواجه کول د دې دپاره چې طالبان بیرته مخ ته راولي او خپلو ملتونو کې په خپلو خلکو کې داسې معرفي کړي چې دا کوم چې موږ 4 کاله یا 5 کاله مخکې د هغوی وجهات څنګه معرفي کړي او هغسې نه ده، یا د خپل ټوله شان تکذیب کړي، درواغجنې کړي، دا به دوی ته ګرانه وي. یو څه مشکلات هم شته. د امارت لپاره اوس دا پکار ده چې د دوی هغه دعواوې چې دوی مخکې کولې هغه تکذیب کړي، په دروغ یې ثابت کړي. هغه دا کولی شي چې دوی په ډېرو شیانو کې پرمختګ وکړي، خاصتا په سیاست کې ډېر زیات فعال اوسي او په میډیا کې ډېر زیات فعال اوسي او د غرب تر زړو پورې خپله داعیه باید ورسي. دا کېدلی شي مستقیم هم اوسي، دا کېدلی شي په دویم لاس، په درېیم لاس، غیر مستقیم، په هر شکل باندې چې وي. د حقوق بشر موضوع دغسې تکذیب کړي، د ښځو موضوع دغسې ورته تکذیب کړي او دا چې افغانان یوازې جنګ پېژني دا باید تکذیب کړي، چې افغانان یوازې د خلکو سره تعامل نشي کولی او بالمثل تعامل نشي کولی دا باید تکذیب شي په دنیا کې.
ځکه موږ خپل د تمدن مطابق د خپل رسم و رواج مطابق د خپل مذهب او د دین مطابق باید دا ثابته کړو چې موږ هغه خلک نه یو چې امریکا دنیا ته پېژندلي. له نړۍ او سیمې سره د اسلامي امارت اقتصاد محوره سیاست څه لاسته راوړنې لري تر اوسه؟ تر اوسه خو موږ د دوه پروژې چې دي هغه اوس په کار لوېدلې دي چې یو د کاسازر پروژه ده چې کله بشپړه کېږي دا یوه پروژه ده او یوه د ټاپې پروژه ده چې تر اوسه پورې په ابتدایي مراحلو کې ده. په دې باندې باید کار وشي. زه په دې عقیده یم چې څومره مشترکات ډېر شي غوندې په سیاسي لحاظ باندې هوارۍ راځي، غوندې یو د بل اعتماد راځي، غوندې پرمختګ کېدلی شي. موږ اوس الحمدلله داسې د احتیاج په حالت کې نه وو لکه پخوا چې وو. پخوا موږ د ترانزیت مسله د دوی تر واکمنۍ لاندې وه چې که به دوی غوښتل نه به یې غوښتل هر وخت یې خنډ پیدا کولی. تجاران مالونه به په یوه نامه و بل نامه باندې معطل کړي وه، ډېر تاوان به یې ورسوه. د میوو په وخت کې د انګورو په وخت کې انارو په وخت کې به یې بارډر بند کړي، غټ تاوانونه به یې ورسول. موږ خپله په افغانستان کې دا وړتیا نه درلوده چې موږ په خپلو منابعو باندې اعتماد کړی یا بله تجارتي لاره درلوده چې هغه د افغانستان د ډیمانډ پوره کړې وای. اوس هغه حالت نه دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې خپله اقتصادي رشدونه دی چې موږ په ډېرو شیانو کې خودکفا یو. په صنعت کې ډېر پرمختګ شوی دی. د اوسپنې په دغه کې موږ تقریبا خودکفا کېږو. او برق چې دی اوس روان دی کېږي. په زراعت کې ډېر پرمختګ راغلی. تجارت تر پخوا پورې ښه شوی دی. یوازې اعتماد په پاکستان نه دی، د ایران د خوا تجارت کېږي. دې خوا ته شرقي میانه سره هغه سره ډېر زیات دغه روان دی، تجارت روان تر چې پورې د مستقیم اوس ریل ګاډه کار کوي او مالونه راوړي. د روسیې پورې اوس موږ مالونه رسېږي او د هغه ځای ته کېږي، قزاقستان او قرغیزستان او د نور ځایو څخه دا کېږي. موږ په هغه حالت کې نه یو، خو دغه مشترکات بیا هم ضرورت لرو چې موږ مشترکات ډېر کړو. پاکستان باید یو وخت داسې شي چې موږ ته مجبوره شي او زموږ په تولیداتو باندې او زموږ پر عایداتو باندې باید دوی د دغه څخه استفاده ونه کړي چې هغه د فشار په توګه باندې استفاده وکړي، بلکې دې ته وګوري چې که دوی زموږ ته یو مشکل جوړوي په دې کې او موږ هم د دې وړتیا باید ولرو یو وخت. نو د هغه لپاره مشترکات ډېر دي. مشترکات پیدا کېدلی شي، کېدای شي د غاز موضوع وي، د برق موضوع وي، د معادنو موضوع وي، د ترانزیت موضوع وي چې ډېر مهمه ده. په دې باندې که کار وشي، پروګرامونه او پلانونه ورته جوړ شي، نو یو وخت کېدلی شي موږ بیا محور د دې وګرځېږو چې موږ ته خلک محتاج. وخت ډېر کم ده. د وروستي سوال په حیث د کورني سیاست، امنیت، ثبات او حکومتدارۍ په برخه کې د اسلامي امارت کړنلارې څنګه ارزوئ؟ الحمدلله تر اوسه خو ډېرې ښه دي. موږ وینو چې مخکې هم د دې لاسته راوړنو یادونه وکړل، خو سړی دا نشي ویلی چې دا کافي دي. لاسته راوړنې شته او نور هم باید وشي، خو د دې لپاره چې سړی ډېر زیات متوجه شي، ځینې کارونه دي چې هغه ته باید نور هم متوجه شي. زما وړاندیز به دا د امارت لپاره چې موږ په افغانستان کې د مذهبي اړخ ته ډېره توجه کړې ده او دا په ځای هم ده، ځکه موږ هر وخت د مذهبي اړخ څخه ځپل شوي یو. څومره چې زموږ مذهبي اړخ پیاوړی وي، قوي وي، غوندې بیا په یو نامه به بل نامه باندې په موږ باندې بیا نه حمله کېدلی شي، نه مؤامره او دسیسه جوړېدلی شي. دې ته متوجه. خو د دې تر څنګ سیاسي موضوع او د اقتصاد موضوع او د یو سیاسي استراتیژي موضوع دا ډېره زیاته مهمه ده چې په دې باندې کار وشي. سیاسي موضوع په دې مهمه ده چې موږ اوس په سیاسي انزوا کې خو کاملا نه یو، خو یو تر ډېره پورې، ځکه په ټوله دنیا کې موږ خپله نمایندګي په خپله نشو کولی. نو د دې لپاره چې لاره پیدا کول، اسانتیاوې برابرول او دې هدف ته ځان رسول، په دې کې ډېر کار غواړي چې وشي. زما مشوره به دا وي چې یو ښه سیاسي قوي میکانیزم د دې لپاره جوړ شي او د دې لپاره یو سیاسي کمیسیون وي، داسې کمیسیون چې هغه وړتیا پکې چې د دې ټولو سیاسي شیانو تجزیه هم کولی شي او د هغه لپاره پلان هم جوړولی شي او علم او خبرتیا هم د غوندې وي. په دې باندې کار وشي. اقتصادي رشد لپاره
که الحمدلله ټوله شیان ښه روان دي، خو نور هم کار پکار دی، ځکه تر اوسه پورې داسې ده چې دغه بوج په ملت باندې دی، په مالیاتو، په ټکسونو، په ګمرکاتو، په دې باندې څنګه کولی شي چې دغه بوج د ملت سپورته شي او حکومت خپله خودکفا شي، په دې کې کار وشي. د دې لپاره سیاسي کړنلارې جوړول ډېر مهم دي چې جوړې شي او کار ورباندې وشي. د دې لپاره یو کمیسیون وي چې جوړ شي. دریم شی د ملت سازي لپاره، ملت سازي ډېره مهمه ده په دې کې، ځکه که ملت په تا باندې راټول شي او ملت لپاره ته محور وګرځېږي، حکومت دا اعتماد ترلاسه کړي چې ملت په دې باور کړي چې حکومت د دوی نماینده دی او د دوی د خیر و شر وکالت حکومت کولی شي او د خپل عزت او خپل راتلونکي او خپل ټول د حکومت سره وویني. په هغه وخت کې بیا ملت د حکومت سره یوځای کېږي او کله چې ملت د حکومت سره یوځای شو، هغه وخت حکومت پایداره پاتې کېدلی شي، دوامداره پاتې کېدلی شي، د بل د دسیسو د دې څخه ژغورل کېدلی شي. نو که دا درې پرمختګ، اقتصادي پرمختګ، سیاسي پرمختګ او د ملت سازي لپاره امارت ډېره توجه وکړي، کېدای شي د امارت بقام پیدا کړي او پاتې هم شي او د دنیا سره هم تعامل ښه شي. ډېره نړۍ مننه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ. قدرمن لیدونکو له ستاسو هم مننه. دا و د څېړنې ځانګړې مرکه. تر بیا ښې چارې.